بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا زد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد يبكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع. وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद
ذاتی مصطفیٰ بلند ہے ذاتی خدا کی بات. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشوق باني درود شريف وايس بزورة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم عزیزانو، د انسان زړه هغه به د دوه حالو څخه خالی نه وي. یوه ته خوف بیره ویل کیږي، او دویم چې دی هغه رجا امید ورته ویل کیږي. د انسان په زړه کې به همیشه دا دوه شی موجود وي، وهم بیره د الله جل جلاله څخه په همیشه اوقاتو کې، که شپه وي که ورځ وي که یوازې وي او که په جماعت کې وي. خو د فکر به د الله سره مشتی وي، زړه به د الله سره وي، وهم به د الله سره کوي. او بل دا دی چې امید به هم و الله جل جلاله ته وي، چې څومره قدر د الله څخه بیریږي دغونه قدر به د الله جل جلاله څخه امید وي. چې داسې یو ورځ براسي چې په هغې کې به د اعمالو ضرورت وي، نو کوم اعمال چې دی کوي یا یې کړي وي په هغې کې به امید د قبولیت و الله جل جلاله ته وي. قرآن کریم کې الله جل جلاله آیات کریمه دارته فرمایي فالله احق ان تخشوه. الله جل جلاله ډیر حقدار په دې باندې دی چې تاسو ورڅخه وبېریږئ. فالله احق ان تخشوه، د چا څه بل چا څه مه بیریږئ، یوازې د الله جل جلاله څخه بیره پکار ده، ځکه چې الله جل جلاله رب د ټولو کائناتو دی، هغه د زړو مالک دی. الله جل جلاله ستا په زړه باندې خبر دی، په هر څه علم لري. نو ستا په ذهن کې په فکر کې به دي، په زړه کې به دي دا وي چې زه د الله جل جلاله څخه بیریږم. او الله جل جلاله بل ځای راته فرمایي چې مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. اصل کې دا آیات کریمه د دوه دریابو په ځای کې هلته نازل شوی دی، چې دوه دریاب دوه سمندر دي، یو خوږ دی یو تریخ دریاب دی. دا دواړه څنګ پر څنګ باندې سره روان دي،
او په مابینځ کې یو نری پرده الله جل جلاله ورته اچولې ده چې دا خوږې اوبه په ترخو نه ګډېږي، ترخې په خوږو نه ګډېږي. تاسو به لیدلي وي دا ویډیو کې ډېرې راځي او دا آیات کریمه یې هم سره لګولي چې مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان. دوه سمندر دي، دوه رود دي، دا سره روان دي. اصل کې د آیات د دغه دوه دریابو یا د دغه دوه سمندرو په باره کې نازل شوی دي. د قدرت دلایل الله جل جلاله و بندگانو ته ښیي و انسانانو ته ښیي و عقلمندو ته، چې هغه خلک چې هغه عقل والا وي، فکر والا وي او بصیرت والا وي، و هغو ته الله جل جلاله دا د قدرت دلایل ښیي چې زما د قدرت د دلایلو څخه یو دا دلیل دی. که څوک ما نه مني په ربوبیت باندې و دغه دوه دریابو ته دی وګوري و دې دوه سمندرو ته دی وګوري چې دا څنګه یو ځای سره روان دي او دواړه نه سره ګډېږي، په مابینځ کې یو کوچنۍ فرده الله جل جلاله ورته اچولې ده. بینهما برزخ لا یبغیان، یو پر ابل باندې تجاوز نه کوي، یو پر ابل باندې نه راوړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے انسانانو پیرانانو د الله په کوم نعمتو باندې تاسو تکذیب کوئ، ولې نه منئ؟ و دواړو ته وایي، ام انسانانو ته الله جل جلاله خطاب کوي ام و پیرانانو ته. فبأي آلاء ربكما تكذبان، په کوم نعمتو تاسو د الله تکذیب کوئ؟ یو نعمت نه دی د الله جل جلاله، بې انتها نعمتونه دي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، کدا الله جل جلاله نعمتونه پر ګوتو باندې شمار کې چې یو دوا و درې و پنځه و لس و سل، لا تحصوها، تاسو نه شئ شمارلی. کم نعمت به شمار کې؟ یو نعمت هغه نه شمارل کېږي. د سترګو نعمت شمارې دا نه شمارل کېږي، د غوږو نعمت شمارې دا نه شمارل کېږي، د صحت دا نعمت شمارې دا نه شمارل کېږي، د شکورو د ژوند دا نعمتونه شمارې دا نه شمارل کېږي. نو پسې راواخه بیا دا هر ساعه چې د انسان په بدن کې پورته او کښته کېږي، تقریبا په 24 غنټې کې انسان 28,000 واره دا سا پورته او کښته کوي، 28,000 واره. اوس د دا 28,000 د یو وار چې دا خوله خالي بنده سي، یو څوک دی خفه کې، د انسان څه حالات وي. لیکن دا 28,000 واره الله جل جلاله ته دا صادر کوي چې ته دا سای پورته او کښته کوي، لیکن پر هغه سربیره باندې لا موږ ناشکر یو، ناشکري د الله جل جلاله ناشکري کوو. نو الله جل جلاله وایي چې ګورې زما نعمتونه ډېر دي، کم نعمت به تاسو شمار کی او په کم نعمت به تاسو تکذیب وکي. نو د الله وحدانیت ومني، د الله ربوبیت ومني. دا آیات کریمه دا د دې په عوض کې الله جل جلاله نازل کړی دي. بعض علماء د دې څخه بله معنا اخیستې ده چې مرج البحرین یلتقیان، دوه دریابه دي، دوه دریابه، دوه سمندر دي. دا د انسان په زړه کې دننه چې هغه ته یو بیره ویل کېږي، یو امید ورته ویل کېږي. دا دوه دریابه د انسان په زړه کې دننه روان دي. یو طرف ته به د الله څخه بیریږي، د الله څخه به دوام وي، بیریږي به د الله جل جلاله. دویم طرف ته بیا به د امید وي و الله جل جلاله. دا دوه دریابه دي، دا دوه سمندر دي، دا دواړه په دې زړه کې سره روان دي او په مابینځ کې به یو پرده الله جل جلاله یې شته چې دا پرده په دې دوه په مابینځ کې دا نه سره ګډوي. امید او بیره دا دوه نه سره ګډېږي. نو بنده ته الله جل جلاله دا فرمایي چې بنده
وبېرېږه هم زما څه او امید هم وماته کوه. د بنده بیره هیڅ بیره نه ده، نه د بنده امید دی. ځکه د بنده څخه چې امید کوې هغه ستا هغه ارزو ستا سوال هغه نسي در رفعه کولی. محمود غزنوي بادشاه دی، محمود غزنوي بادشاه دی. بالول دانا دا یو ډېر هوښیار یو ولی د خدای د زمانې دانا و دې پوه ته ویل کېږي. بهلول دانا و دې پوه ته وایي. نو ډېر پوه سړی تېر سوی دی. باچا یې وخت ورته وویله ول که یو عرض لرې زه به در پوره کړم. ده ویل عرض لرم را پوره کړه. ول څه شي عرض دی؟ ول دا عرض لرم زما عمر را اضافه کړه. ول دا مې په وسه باندې نه ده پوره. ول چې دا دې په وسه باندې نه ده پوره نو بیا داسې وکړه د مرګ مې خلاص کړه، د مرګ د فرشتې څخه مې خلاص کړه، د اسرائیل علیه السلام مې خلاص کړم. عمر خو مې نسي اوږدوالی چې کله فرشته د مرګ راته درېږي باید ته مې جن خلاص کړي. ول دا مې هم په وسه نه ده پوره. ول دا کولی شي چې د جهنم مې خلاص کړې و جنت ته مې واچې؟ ولیا دا هم نسم کولی. وویل نو ته خو غلام یې، نو ته بادشاه د کومې خوا یې؟ بادشاه خو هغه دی چې رب العالمین دی، هر څه یې په وسه باندې پرتي. نو چې ستا احسانات پر ځان باندې وړمه ولې د رب کائنات احسان پر ځان باندې نه وړمه چې هر څه یې په وسه باندې پرتي، هر څه را کولی شي، هم عمر را اضافه کولی شي، هم مې د ملک الموت د هغه څخه ژغورلی شي، هم مې د جهنم ژغورلی شي، جهنم مې په جنت باندې راته بدلولی شي. نو ستا عبادت ستا اطاعت ستا امر نه منمه، د الله جل جلاله امر منم. رجا امید دې ته ویل کېږي. امید د بنده څه مه کوه، امید د خدای څه کوه. کله چې انسان پر الله باندې توکل وکړي، توکل یې پر الله وي، صبر و الله ته وي، هر څه اسباب الله ورته مهیا کوي، هر څه الله، هر لار الله ورته اسانه کوي، هر لار الله جل جلاله ورته وسع کوي. بیره د الله جل جلاله څخه هغه دا معنا نه ده چې ظاهرا د انسان په سترګو کې دا بیره وي چې دا موږ تاسې شرم ورته وایي. که څوک وه نو دی شرمیږي، بیا هغه ګناه بد فعل نه کوي. که څوک نه وه نو بیا دی هغه بد فعل کوي. دې ته بیره نه ویل کېږي. اصل بیره چې د هغه د زړه بیره ده، په زړه کې د الله جل جلاله څخه انسان وبېرېږي. زړه هغه پر داسې رویه، پر داسې شکل باندې برابر سي چې انسان شهوتي تقاضا هم د ګناهو خواته وي، لیکن خو زړه یې راګرځوي. زړه ورته وایي مه کوه. انسان طبعه د انسان هغه پر شهواتو باندې جوړه ده. طبیعیت د انسان هغه دا دی چې هغه دی پر شهوت پرسته وي، ګناه پرسته وي. طبعه د انسان دا تقاضا ده. که سترګې دي هغه هم د نامحرمو انسانانو تلاش ډیر کوي، په نامحرمو پسې چې وتا ته یې دید روا نه وي، دا سترګې چې دي په هغه پسې ډېرې ځغلي. او که غوږونه وي هغه هم د دې ګناه په لاره پسې ډېر ځغلي. که ژبه ده هغه هم پر دې غیبت و درواغو پر دې شیانو باندې ډېره چالاکه وي، ډېره چابک کوي. د حق و طرف ته چې دی هغه داسې لږ مایله وي. دا د انسان طبعه ده.
طبیعت د انسان پیدایش د انسان الله جل جلاله پر دغه شکل باندې کړی دی چې په دې کې د حیوانیت ماده راوړې دا د شهوت پرستی ماده الله جل جلاله د انسان کې راوړې ده. اوس موږ کتابونه دا وایي تاسې یو مسلې ته غوږ ونیسئ. زموږ کتابونه دا وایي وایي ګوره دا خوراک هر څوک کوي که نه خوراک هر څوک کوي څښل هر څوک کوي او دغه رقم دا نفسي خواهشات هر څوک پوره کوي لیکن دې کې هم ثواب دی هم عذاب دی هم ثواب پکښې کې دی هم عذاب پکښې کې دی که انسان دا خوراک د دې په خاطر باندې کې شهوت می اضافه سي الله ګناه ورکوي ودته پر دې خوراک باندې الله ګناه ورکوي دا ګناهکاره سو دا سړی که د انسان تبع داوه چې یاره زه دا خوراک د دې دپاره وکړم چې شهوت مې اضافه سي شهوت پرستي مې اضافه سي نو الله جل جلاله پر دغه خوراک باندې ودته ګناه ورکوي د مسلې ته غوږ ونیسئ. او که چیرې داسې وي چې یاره دا خوراک کوم د دې دپاره چې د الله پر طاعت باندې قوت ماته پیدا سي الله پر دې خوراک باندې ودته ثواب ورکوي. دا خوراک زموږ کتابونه وایي چې خوراک به د دې په خاطر باندې نه کوي چې شهوت یې اضافه سي بلکې دا خوراک به هم د دې دپاره کوي چې د الله پر طاعت باندې و ماته قوت پیدا سي د الله عبادت وکړم لمونځ په ښه طریقه باندې وکړم اودس په ښه طریقه باندې وکړم جومات په ښه طریقه باندې وکړم ذکر د خدای په ښه طریقه باندې وکړم دغه رقم د اوبو څښل دي دا هم دغه رقم دی که د هغه خاطر د شهوت خاطر ورسره په ذهن کې راوستی الله و انسان ته ګناه ورکوي عذاب ورکوي. او که چیرې د ثواب دا نیت د ځانه سره وکړي چې یاره په دې اوبو باندې زه ځان برابر کړم د الله و طاعت ته د الله و عبادت ته قوت پیدا کړم الله ثواب درکوي. دا او کتابونه دا وایي ګوره یو سړی واده والا دی د خپل کور والا سره نږدېکت کوي که چیرې د ده په ذهن کې پردۍ ښځه وه د ده په ذهن کې پردۍ ښځه وه ده د خپل کور والا سره نږدېکت کوي دا زنا ده دا زنا ده و دې ته زنا ویل کېږي. بازار کې د یو ښځه ویلدله ماښام چې کور ته راغللی چې د خپل کور والا سره نږدېکت کوي هغه ښځه دې په ذهن کې ده هغه ښځه دې په دماغ کې ده یا دې په موبایل کې ویلدله نن سبا خدا ده ټکنالوژي زمانه ده په موبایل کې خو هر څه اسباب پراته دي لڅو پټ ګرده پکښې کې پراته دي که دې دا په ذهن کې وه چې دا ښځه ده بلکل دا زنا ده بلکل دا زنا ده دې کې هېڅ خبره نشته. او که دې د دې دپاره کول چې دا زما شهوت هغه کم سي و پردیو زنانو ته زه ونه ګورم زه د نامحرمو انسانانو څخه راوګرځېږم الله و ما ته خپل حرم را کړی دی خپل عزت یې و ما ته را کړی دی بیا الله جل جلاله ثواب ودته ورکړي. دا ګوره دومره فرق نو بیره دا ظاهرا د سترګو بیره نه ده چې خالی ته د انسانانو په مجمع کې ستا په سترګو کې شرم ودرېږي حیا ودرېږي د انسانانو په حضور کې مجمع ده هلته دا ګناه نه سې کولی بیا چې ته خپل کردار سورې بیا ته خپله ګناه دې ته بیره نه ویل کېږي دا بیره نه ده. بیره دا ده چې د الله جل جلاله څخه انسان همیشه وبیریږي که پټ وي که ښکاره وي که یوازې یې که په جماعت کې هر ځای چې د الله څخه وبېرېدلې دې ته بیا ګوره خوف ویل کېږي مرج البحرین یلتقیان دا دی بیا دا معنا ده چې الله جل جلاله دا دوه دریابه دوه سمندر ستا په دې زړه کې روان کړي دي چې یوه طرف ته دې بیره ده بل طرف ته د الله څخه امید دی چې الله به وماته عفو وکړي. د بیرې نتیجه بیا دا ده چې کله انسان بیریږي د الله جل جلاله څخه بیا نه لاس نه سترګې نه غوږونه هغه د ګناه و طرف ته بیا نه مایلېږي بیا شوق یې د ګناه و طرف ته نه وي هغه شهوت پرستی که پر ده باندې غالبه هم سي
هغه که پرده باندې راپورته هم سي دی د شهوت و طرف ته دی د ګناه و طرف ته مایله کوي لیکن خو هغه بیره چې د په زړه کې ده هغه بس د سترګو ته ودرېږي چې د الله څخه بیره په کار ده باید د الله څخه وبېرېږي باید د الله څخه وبېرېږي او بیا به دا وي چې الله جل جلاله به جنت ودته ورکوي د دې په مقابل کې به وجبت له الجنه جنت به الله جل جلاله لازما ودته ورکوي ځکه جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بخاری شریف یو حدیث دی لوی حدیث دی هغه دا حدیث بیانوي چې یو درې نفره و دا غره ته ولاړ بیا په غره کې باران پر دوی باندې وسو هغه غار پر دوی باندې بند شو دې کې یو سړی و هغه دا و خدای ته وویل چې یا رب که مې ستا دپاره دا کار کړی وي نو ربه ته دا ډبره ایسته که یوه خپل کار ورته یاد کړي ډبره ایسته سول بل خپل کار ورته یاد کړي ډبره ایسته سول دریم دا ورته ویل ولی یا رب که مې ستا دپاره دا کار کړی وي چې زما د اکا لور وه زه پر عاشق ومه ما و زنا ته دا طلب کړله زه پر زنا قادره هم سولمه برته ما ستا دپاره ربه پرېښوله یا رب که مې چیرې دا کار ستا دپاره کړی وي الله دا ډبره ایسته که الله بالکل هغه غار ورته خلاص کړي چې دنیا کې الله دومره اسباب برابروي نو جنت خو بیخي دی د مسلمان دپاره جنت دی د چا دپاره جوړ د مسلمان دی الله جوړ کړی د هغه بنده دپاره دی چې هغه بنده د الله اطاعت کوي هغه د الله څخه بیریږي هغه دا وي چې د شپه ورځ کې فکر دا وي چې یا رب څه به راسره وکړې درځمه خو ستا و حضور ته ملاقات ته به درځمه یا رب لوی سفر به وي په مخ کې نو ربه ته به څه راسره وکړې کوم عمل کوم کردار به راسره وکړې او نتیجه به دا وي چې در سترګو به اوښکې بهیږي نو بیا د اوښکو په ذریعه باندې به الله جل جلاله پر ده باندې جهنم هغه به حراموي جنت به وده ته واجبوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي لا یلج النار احد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع وکچیر د الله څخه یو څوک وبېرېدي او ویې ژړل د الله څخه یو څوک وبېرېدی او بیا یې وژړل و الله جل جلاله ته اوښکې یې راتوی کړلې وایي دا سړی به الله جل جلاله هېڅکله و جهنم ته داخل نه کړي درڅو در هغه وخته پورې درڅو چې په غولانځ کې برته شیدې نه یې وراچول سوي په غولانځ ته برته شیدې لویږي نو خو نسي لوېدلی چې یا بله د حیوانه شیدې ولوشل سي بیا هغه شیدې په غولانځ کې لوېدلی سي نو خو نسي لوېدلی نو انسان الله جل جلاله بیا و جهنم ته هم نه داخلوي در څو چې دا عمل نه یسي او دا عمل خو نه کېږي شیدې په غولانځ کې برته نه راګرځي نو چې نه راګرځي دا معلومه ده چې الله جل جلاله دا سړي ته جهنم بیا هېڅکله نه ورکوي دا یې نتیجه ده عزیزان دا د دې بیرې نتیجه ده چې الله جل جلاله یو تاسو ته درکوي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعة العاصي تطفئ غضب الرب یو سړی دا فکر کوي چې یاره ما ډېرې ګناوې کړې دي څو وخت ما په ګناوو کې راتېر کړی دي نو اوس به زه الله ته څنګه عمل وکم چې الله ما معاف کړي جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا فرمایي دمعة العاصي تطفئ غضب الرب وشکه د ګناهکار هغه د الله غضب قهر هغه د مابین څخه وړي چار څومره الله جل جلاله تا ته په خشم وي تا ته په قهر وي چې ورته ودې ژړله و الله جل جلاله ته ټوله
هر څه خبرې چې دي هغه ټوله پاته سولې الله جل جلاله به مهربانه وي بیا پر تا باندې بیا به رحم کوي در باندې دا یې نتیجه ده بیره د عاجزانو وعن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما دا يدوى صحابة دي دير شايستا صحابة كرام دي غداوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم دا وفرمايا من ذرفت عيناه من خشية الله تعالى كان له بكل قطرة من دموعه مثل جبل أحد بميزانه کچا وشړل د سترګو یې وشکراله د الله جل جلاله د بیری د الله جل جلاله د وهمه وبېره دي د انسان پر خپل اعمال باندې چې دا ګناه مې کړې دا ګناه مې کړې ها ګناه مې کړې ودی جړل و الله جل جلاله ته او د الله د مغفرت وغوښت بخښنه د الله جل جلاله څخه وغوښتله كان له بكل قطرة من دموعه مثل جبل أحد في ميزانه وإذا دا هر څاڅکی د وشکې دا هر څاڅکی چې د انسان د سترګې څخه خرابېږي دا به د احد د غره په مثل باندې په ورځ د قیامت د په ترازو کې لویږي دا یو څاڅکی که د لس څاڅکي و لس غرونه د احد به ستا په ترازو کې لویږي دا نتیجه ده دا دومره ثواب الله جل جلاله د دغه بیری د دې وهم په خاطر باندې و انسان ته ورکوي او بیا وایي وله بكل قطرة عين في الجنة او د هر څاڅکي په عوض کې به الله جل جلاله یو چنه په جنت کې ورکوي او دا به داسې چنه نه وي چې د عامه چنه د بس اوبه پکښې بهیږي الله جل جلاله د دغه چینې او د دغه په باره کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام را ته فرمایي الله جل جلاله قرآن کریم هم پر دې باندې ګواه موږ ته تېروي وایي على حافتها من المدائن والقصور د دغه چینې پر غاړه باندې د دې ولې پر غاړه باندې به ښارونه به وي قصرونه به وي بنګلې به وي عامه چینه به نه وي عامه واله نه ده چې د عامه واله ده بلکې دا به داسې چینه وي چې داسې خوشبودار خوندور ښایسته که تاسو پام کړی وي چې یاره دا به نو څنګه دا د چین په هیواد کې د چین هیواد کې یو ځای یو دره ده ډېره کوچنۍ وړوکې دره ورته وایي او ډېره شینګیا پکښې کې ده تقریبا پر 4 کیلومتره باندې 4 کیلومتره اندازه خو نو ډېره اندازه ده دا 4 کیلومتره اندازه یو طرف په بل طرف ته دومره ښایسته بنګلې دومره ښایسته ځایونه چې انسان په خوب هم نه دی لیدلی دا پر جوړ سوي دي دا یو واله ده بهیږي یو طرف ته هم غر دی بل طرف ته هم غر دی او دا غرونه داسې زرغونه غرونه دي دومره ښایسته چې دا د دنیا دومره ښایست دی د آخرت به څومره ښایست وي سبحان الله چې دا د انسان په لاس باندې جوړ دا دومره ښایست دی چې د الله په قدرت باندې جوړ وي هغه به څومره ښایست وي دا 4 کیلومتره اندازه یاره بلا تشبیه انسان چې ورته وګوري لکه عین جنت دا رقم معلومیږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایي وای دا داسې چنه نه ده عامه چنه نه ده بلکې د دې چینې پر دې بغلو باندې به ښارونه پراته وي او قصرونه به وي ماڼۍ به وي ښایسته ښایسته ماڼۍ به وي یاره ستاسو به نو دا فکر کوي چې دا به نو څنګه قصرونه به وي دا به څنګه ماڼۍ وي
دا به څنګه علاقه وي. دا سوات ثوابي و دا علاقې که تاسو لیدلې وي دا پېښور دا ډېرې زرغونې علاقې دي، ډېرې شنې علاقې دي. د اوبو پر غاړه باندې داسې ښایسته وټلان، داسې ښایسته بنګلې ما په خپله لیدل. زه ورغلی یم هغه ځایو ته چې تعبیر یې نه کول کېږي. دا د انسان جوړ دی، دا د بنده جوړ دی، دا د بنده په عقل باندې دومره ښایست دوی دا دنیا ته ورکړی دي چې د دې دنیا د جوړولو والا دې دنیا کې الله جل جلاله څنګه رنګارنګ دا بوټو ته وګوره، ګلانو ته وګوره، درختو ته وګوره، شنګیاو ته وګوره، څومره ښایست پکښې کې دی. لیدلی به مې که نه څومره ښایسته ګلان، ښایسته مځکې، یو ناولد د داسې انسان خوب پکښې واخلي، دومره ښایست پکښې کې. دا چې دنیا عارضي دنیا الله داسې جوړه کړې، ابدي دنیا به بیا څنګه شکل وي. دا دلته سوچ مو ورته کوه. دا چې کله پرېوتلې د ځان سره توستې پر ځان باندې راکش کړي، تک دې پر ځان باندې راکش کړي، بیا د جنت تصور د ځان سره وکړه. هلته د جنت تصور د ځان سره وکړه، د دې باغو، د دې باغچو، د دې اوبو، د دې قصرو، د دې ماڼیو، د دې حورو، د دې غلمانو، د دې تصور بیا هلته وکړه. بیا به نو په دې سوچو کې تړو. دا وختو کې سوچونه مه وهه ورته. دا چې هغه وختو کې بیا ته یوازې سولې، ستا او د خپل رب په مابینځ کې خبرې سولې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه فرمایي؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمای د عام انسانانو د پاره الله جل جلاله داس جنتونه، داس نعمتونه تیاروي. ما لا عین رأت چې نه بسترګو لیدلې وي، ولا اذن سمعت نه به غوږو اورېدلې وي، د هېچا غوږ به نه یې اورېدلې. داسې نه چې اوس نو زما غوږ اورېدلې دي ستا غوږ نه دی اورېدلې. لا اذن سمعت، یو غوږ د دنیا به هم داسې نعمتونه در اوسه اورېدلې نه وي چې الله په جنت کې تیار کړي دي. ولا خطر على قلب بشر، او نه به د انسان پر زړه باندې تیر سوي، تصور به هم نه یې راغلی. د دنیا ګوره څه رنګارنګ انسانان په دنیا کې تیر سوي، او دا سین سوالا و غیر سین سوالا، عقلا و غیر عقلا، علما و غیر علما، فوهان و ناپوهان، څه قسمه قسم انسانان په دې دنیا کې تیر سوي دي. افلاطون غوندي داسې انسانان، ارسطو غوندي چې عقلمن انسانان و چې هغو کسره کې په عقل باندې هر څه جوړول. بیا دا ساینس والا چې تاسو ګورئ، ټکنالوژي والا چې دا جهاز جوړوو، تیارې جوړوو، موبایل جوړوو، پلانې جوړوو، دا کوه و ها کوه، دا خو ستاسو په نیز باندې ډېر عقلمن انسانان دي که نه؟ دا خو ډېر عقل والا به وي، دا به ډېر فکر والا وي چې کمپیوټر څنګه جوړ دی او څنګه کار کوي، موبایل څنګه ستا په جیب کې دی. هلته یو سړی په امریکا کې دی، مازې نمبر میلاو که هلته بیا رنګ روان وي، بیا ټلیفون دی، خبرې دی ورسره کول کېږي، میسج دی استول کېږي. دا هر څه عقلا سره یو ځای کا. لیکن خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي چې دا هر څه عاقلان دا سره یو ځای هم کې، لیکن د جنت تصور دوی نشي کولی. چې دا هر څه سره یو ځای کې د جنت تصور دوی نشي کولی، نه د نعمتو تصور کولی. دنیا کې هر رقم انسانان لاړه تیر سوله، چا په دې دنیا کې د ځانو دپاره جنتونه هم جوړ کړله، لیکن په نصیب یې نه سوله. د شداد غوندې
چې جنت یې جوړ کړي د ځان لپاره قدم چې ورخستی عزرائیل علیه السلام او مخ ته ورته ودرېدی ول نور وخت نه لري روح د ده څخه واخیستل شو هغه جنت دغه یې پاته شو دا ګوري دا چې څومره د الله څخه بیریږي څومره وهم دې په زړه کې وي د الله جل جلاله څخه جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي دا نعمتونه به الله و تا ته درکوي دا به ستا عوض به وي حضرت عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها اغدا فرمایي و جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایله اذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه دا انسانانو کی الله جل جلاله داسې یو غمجن انسانان پیدا کړي وي همیشه دوی په غم باندې اخته وي په تکلیف باندې اخته وي وجه دا ده حضرت عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها اغدا فرمای وی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمای چې کله د انسان د ګناه درجه لوړی شي انسان ډیر ګناکار شي ډیر ګناوي وکي او بیا داسې عمل نه ور سره وکي چې هغه ګناوي ورته معاف شي ورسته بیا داسې اعمال نه وکي بخښه د الله څخه نه وغواړي په ګناه کې مبتلا وي نو الله جل جلاله دی په یو غم کې اخته کی یو غم پر د باندې راوړي یو حزن پر د باندې راوړي او هغه داسې غم د دې د پاره وي دا غم چې الله جل جلاله هغه ګناوي د هغه ورته معافوي د دې د پاره الله جل جلاله په دې غم کې اخته کی یا د دنیا په غم کې وي یا د کور په غم کې وي یا د قریبانو په غم کې وي یا مثلا په نورو تکالیف باندې د انسان اخته شي د دغه د پاره چې الله جل جلاله هغه د ګناوي ورته معاف کړي د ګناوي ولې خو هلته بل شی نه وي نو چې نه وي الله جل جلاله یې ورته معاف کړي په وجه د دغه باندې دا د بنده د ګناو د بخښلو یو ذریعه ده او دا د الله جل جلاله لویه مهرباني ده چې الله جل جلاله لویه مهرباني پر دې انسان باندې کوي ځکه خدای ګناه نه پرېږدي نو چې ګناه نه پرېږدي الله جل جلاله ودته بیا دا یو عذاب غوندې وي ودته یو تکلیف غوندې وي ودته هغه په وجه د دغه باندې چې الله یې ګناه ورته معاف پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي ان الله يحب كل قلب حزين الله جل جلاله دا هغه چا سره محبت لري چې دا هغه په زړه کې غم د ور سره وي وز غم د چا غم د آخرت غم د دنیا نه الله جل جلاله دا غزل سره مینه کوي دا غزل سره محبت کوي چې د الله څخه بیریږي او غم د آخرت ور سره وي د ځان سره دا فکر دا سوچ همیشه دی وي چې یاره آخرت څنګه سم کما قیامت څنګه سم کما قبر څنګه روښانه کم اعمال څنګه برابر وکما چې الله را څخه خوشاله شي همیشه په دې غم په دې فکر کې وي نو دغه زړه سره الله مینه کوي ان الله يحب كل قلب حزين دا هغه غمجن زړه سره د الله مینه ستا جناب پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا و د عام انسانانو ته دا وایي چې ګورئ
فکر د آخرت وکا، فکر د قیامت د سره وکا، غم د آخرت وکا. چې غم د آخرت دی وکي تا ته به الله جل جلاله معافی درکوي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي من قال لا اله الا الله قبل كل شيء لا اله الا الله بعد كل شيء لا اله الا الله يبقي ربنا ويفني كل شيء عفي من الهم والحزن افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون. کله چې دا آیاتونه نازل سوله و الله جل جلاله چې کله دا قرآن کریم نازلوي افمن هذا الحديث تعجبون، دا قرآن کریم په باره کې دا فرمایي قرآن چې آیا تاسو د دې قرآن څخه په تعجب کې یاست چې دا قرآن څنګه کلام دی، دا څنګه نازل شوی دی او څنګه هر شی پکې کې دی. وتضحكون او تاسو خاندئ پر دې باندې، ولا تبكون تاسو ژاړئ نه. نو به داسې ورځ در باندې راشي چې بیا به مو خندا هیره وي، بیا به نو د همیش دپاره بیا تاسو ژاړئ و ژاړئ. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. دنیا کې که چا لږ وخندله اخرت کې به ډېر وخاندي. که دنیا کې چا ډېر وخندله اخرت کې به ډېر وژاړي. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. دنیا کې که دې وخندله خندا دا معنا چې د دنیا محبت ستا پر سر باندې و، شهوت پرستی دې پر سر باندې و، د الله څخه نه بیرېدلې، داسې اعمال دې کول چې الله دې ناراضه کوي. د دنیا کې تا وویل یو څو ورځې ژوند دی بس ځان خوشحاله وساته. زموږ عام پښتانه په دې کې مبتلا دي، وایي یاره یو څو ورځې ژوند دی ولې پر ځان باندې غم راولو، ولې ځان خوشحاله نه ساتو. دا زموږ به تاسو به هم اورېدلي وي، شاید د ډېرو انسانانو به تاسو اورېدلي یاره غم مه کوه، یو څو ورځې ژوند شه په خوشحالۍ او شه په مستۍ کې تېر که. چلو ټیک دی. الله جل جلاله سره ته فرمایي چې فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. دنیا کې چې خاندې قیامت کې به ژاړې، بیا ډېر به وژاړې. او که د دنیا کې ډېر وژړل الله ته په آخرت کې به بیا ډېر وخاندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي چې دوه غمه دوې خوشحالي الله جل جلاله هیڅکله نه سره یو ځای کوي. دوه غمه دوې خوشحالي، یو د دنیا غم یو د آخرت غم. که دنیا کې انسان غمجن و په آخرت کې به بالکل خوشحالي. دا دوه غمه الله نه سره یو ځای کوي. چې دنیا کې به هم غمجن وي په آخرت کې به هم غمجن وي، دا دوه الله نه سره یو ځای کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي. او دنیا خوشحالي او د آخرت خوشحالي دا دوی الله نه سره یو ځای کوي. که انسان دنیا کې خوشحاله و په آخرت کې به خوابدی وي، که په دنیا کې خوابدی و آخرت کې به خوشحاله وي. یو سړی دا فکر کوي چې یاره زما خو ډېر ښه ژوند دی، ما ته الله ښه ژوند را کړی دی، نو زه ولې ځان خوابدی کړم، نو زه دا یم خوشحاله دنیا کې یم. یو دا ستا د زړه خوشحالي ده، دا ستا د بچانو خوشحالي ده، دا ستا د دنیا خوشحالي ده چې د الله په طاعت کې د الله په عبادت کې یو داسې خوشحالي ده چې در حده وتلي، نجایزه در څه کېږي، ګناوې در څه کېږي، مستۍ در څه کېږي، شهوت پرستي در څه کېږي. زموږ له خو چې لږ په نس ماړه سي بیا نو د دوی وډولو ډمامو ته بیا ګوره چې در ټولو غریب ترینه کور راواخلې، در ټولو کمزورې کور راواخلې، چې یاره هغه کمزورې کور وي او ښه خلک یې ته بولې چې یاره دا ښه خلک دي، دا دین پرسته دي، دا پلانې پرسته دي، دا شهوت پرسته نه دي. د دوی ټوله عکاسي هغه په ورځ د واده باندې معلومیږي
چې کله په کور کې یو شادي وي یو واده سي بیا نو د دوی وډولو ډمامو ته ګوره بیا د دوی وسرنا وسروزو ته ګوره در ټولو هغه کمزوري ترینه چې هغه څه په وسنو نور نه کیږي نو چې د ډولو د سرناو د شوق د دې وسو طاقت نه لري نو دا نو وکي نو بس په کور کې هغه زنانو ته نو شډې کراړي ورته کښېږدي زورور بس سورو زورواجي او شوز ته وای وس نو ورته رخصېږي دا نو هغه زموږ هغه دینداره کورنۍ ده هغه کمزوره کورنۍ ده هغه چې یو شی پر دنیا باندې نه لري یو دا دی دا ګوره دا کفریات دی ته ویل کېږي دا د الله د شکر د الله ناشکري ده د الله د نعمتو کفران دی دې ته ویل کېږي دا باید موږ تاسې نه وکړو لیکن خدا بیره نسته را سره دا وهم نسته زما او ستا په زړه کې هېڅ دا په ذهن کې ما ورته نه راولو چې دا ګسره ګناه ده که نه ده عام رواج زموږ تاسې اوس معاشره پر دې باندې جوړه سوله چې د زویو د ورورو د پلاني په واده کې چې ډولو سرنا او ډیک دا نه وي د هغه ته واده که سره کې نه ویل کېږي دا زموږ رواج دا زموږ دین پرستی سوله دا زموږ خدای پرستی سوله او دا موږ وایو چې د الله قهر ولې پر موږ باندې راسي د الله قهر به نو ولې نه را باندې راځي هر سړی د خپل د ځانه څخه قیاس کوي چې د ورځې ما او تا څو درواغ وایو څو رښتیا وایو څو ګناوې کوو څو ثواب ګټو هر انسان دې د ځانه سره دا حساب وکړي هر بنده یو دغه کې راغلی و یو ټوکه ده د ټوکې غوندې ده ملا صاحب په مسجد کې لمونځ کاوه سلام چې وګرځېدی د مقتدیانو ورته ویل چې ملا صاحب وچکلي ده ته خدای ته لاس پورته که موږ به امین وایو ته دعا کوه چې ګوندې خدای الله به یو څه باران را باندې وکړي وچکلي ده لکه دا د اوس داسې وچکلي انو ملا صاحب خو هوښیار و ول سید دعا به وکړو د دعا در مخه زه یو پوښتنه لرم هغه ورته څنګه د جیبه چې دی د لسو یا د سلو روپو نوټ راوکښي ول دا زه سهار دلته مسجد ته راکتلم دا نوټ مې پیدا کړي دا د چا دی یو هم لاس پورته کړي دا زما دی یا بل هم لاس پورته کړي دا زما دی یا بل هم لاس پورته کړي لسو نفرو لاس پورته کړي دا زما دی ملا صاحب ورته ویله ول دا زما خپل د جیب نوټ دی ما تاسې تجربه کوله چې په تاسو کې څومره ایمان سته تاسو ګرده داسې بې ایمانه یاست چې د سلو روپو دپاره ګردو لاسونه پورته کړله یو زما دی بل زما دی تاسې خپل ځانونه سم کړي الله به په خپله باران در باندې وکړي الله به قهر په خپله در څخه پورته کړي د الله غضب په خپله ستاسو څخه پورته کېږي نو چې ما او تا په خپله نه یو سم او بیا دا وایو بل ته مو ګوته نیولې چې یاره پلانه ته نه یسم بل ته وایي پلانه ته نه یسم ابل ته وایي چې یاره ته نه یسم د خپله ځانه څخه را شروع د خپل شپږ فوټه یا 3 فوټه یا 5 فوټه دا بدن نه دی دا که دې پر اسلامي نظام باندې برابر کړي الله به قانون بدل کړي درته انما اعمالکم عمالکم ستاسو عمل پر تاسو باندې بادشاه دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي ستاسو عمل پر تاسو باندې بادشاه دی کوم ښه عمل کوي الله به ښه بادشاه در باندې راولي ښه حکمران به ښه اسلامي نظام به وي عدالتي نظام به وي عدالتي نظام او که چیرې داسې و چې دا بس چې هر څه مو کول څوک مو مخته د درېدو سړی نه و نو بیا به نظام هم دغسې را روان شي بیا به نو ملک هم داسې تباه وي ژوند به هم داسې تباه وي د الله په قهر به هم هر سړی اخته وي او هر انسان به غمجن هم وي یوه بیا هم نه دوی کېږي
بار څه به ګټي برته به پر دې بل لاس برته جنوزي په دې باندې به پوهېږي که سره کې نه چې څنګه مې وګټلې او څنګه راڅخه ولاړه دي پر چیش مې وګټلې او پر چیش راڅخه ولاړه دي هغه د تللو ځای به هم نه معلوم اخر د زمانې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي چې برکت د دنیا دا به ټول شي پخوا داسې و د سلیمان علیه السلام زمانه کې سلیمان علیه السلام زمانه کې داسې و چې په یوه ګانټه کې دا غنم چې بیا وکرل په یوه ګانټه کې به ولو ته رسېدل چې یوه ګانټه بعده به پراله هغه غنم به شنه وه غټ به وه لو ته به رسېدلي بس لو بیا وکړي ختم دا د سلیمان علیه السلام زمانه کې ورځ درابلې دا برکت د دنیا څخه کلی 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 آن تر نن زمانې پورې نن وګوره هر سړی په غنمو پسې پریشانه په وړو پسې پریشانه په غوړو پسې پریشانه د کور په دواو په هر څه پسې پریشانه یو که نه یو پریشانه هر سړی پسې پریشانه خپل د کور محول نسو برابرولی خپل د کور خرچه نسو ایستلی وجه یې ټوله دا ده چې موږ نفسي خواهشات پر سر راخیستي دي شیطان مو پر دا ځای راته ناست دی د الله څخه مو وهم نسته د الله څخه مو بیره نسته چې کله د الله څخه وبېرېږو دا ټول نظام دا به بدلیږي دا به ختمیږي عزیزانو اخر د زمان دی دی کې هیڅ شک نسته هغه کومې علامات چې پیغمبر علیه السلام ښوولي د دنیا د ختمېدو د دنیا یا د قیامت د راتلو هغه ټولې دا دې راغلي دي هېڅ خبره په دې کې نسته چې هر څه پیغمبر علیه السلام 1400 کاله مخکې چې ده ویلي هغه ټول هغه دې موجود سوي صرف هغه علامې چې هغه لس غټې علامات دي دا پاته دي نورې خو چې هر څه موږ وګورو د کتابونو کې د احادیثو کې دا شی نه راته معلومېږي چې یاره دا شی به لا پاته وي ادم ځکه تناونه چې پیغمبر علیه السلام رالنډ بس دا خو رالنډ شول چې ول د انسان ورون خبرې ونه کې در هغه وخته پورې به قیامت نه راځي ورون د ستا پر ورانه باندې جیب دی په جیب کې د موبایل دی او در هغه وخته پیغمبر علیه السلام دا ویل چې قیامت نه راځي در څو چې په مسجد کې د سروز आवाज پورته نشي تاسو به اورېدلی د موبایل ګنټې او در هغه وخته پر قیامت نه راځي در څو چې د مور او د لور په مابین کې هغه مناسبت د لور او د مور ختم شي لور مور وګرځيږي مور لور وګرځيږي د زوی و د پلار په مابین کې قرابت ختم شي انډیوال و ځان ته نږدې شي پلار لري شي د ځان څخه د مشر عزت د مابین څخه وځي دا شان خو مګر د دی ویل کوم شی پاته دی په دې کې یو شی هم نه دی پاته اخر کې د زمانه پیغمبر علیه السلام وایي چې مسجدونه به ولاړ وي د جماعت څوک به نه وي مساجد به ولاړ وي لوی لوی جماعتونه لوی لوی منارونه به وي لیکن خو د جماعت څوک به نه وي د لمونځ د ادا کولو څوک به نه وي اخر کې د زمانه پیغمبر علیه السلام وایي و انسانانو کې به اعمال دومره لږ شي خطبې به ملایان ډېر نصیحتونه به ورته کوي په ګنټو به ورته ناست به وي لیکن خلک به عمل نه پکوي چې ولاړ سوله بس هېڅ شی لا نسته یوه ګنټه د زما پره سوله لیکن وایي چې قسم درته واخلم په دې یوه ګنټه کې که د یوه خبره لا په یاد بس راته ناست واست ولاړه برته خپل پر لاره باندې بیا در بلې جمعې پورې بس تس چارج سوله ستاسو بیټرۍ چارج سوله تاسو چې بس خدای وبخښلاست در بلې جمعې چې بیا ما هر څه کول بیا نو تاسو چې یاست هغه به تاسو خپل کردار بله جمعې چې بیا رالاست راته کښېنستلاست هغه هم څوک په اول سر کې راغلي څوک په دروازه کې راته ولاړې بس نو هلته تورتو ګوره په دروازه کې راته ولاړې چې ملا صاحب الله څه پکې ختم یې که نو خو زه ما یم رالم څوک به د باندې انتظار یې چې ملا صاحب په لمر دې وشوړولو که نه دا خو نور عجیبه کښې کې دا خو هر څه دندې په کښې کې دي لیکن اعمال نسته عمل نسته موږ تقاضا د دې یو موږ تقاضا د دې کوو
چې یاره په انسانانو کې اعمال راشي، لیکن موږ دا نه کوو چې یاره د یو چا خبرې ته غوږ ونیسو چې دا ملا قصري کې وایي څه ښه خبره راته کوي بده خبره راته کوي زما دپاره کوي که د ځان دپاره کوي، خو دا فکر دا سوچ دا زموږ سره نشته. الله دې پر موږ باندې رحم وکړي، الله دې مؤخره خاتمه پر ایمان باندې کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دلته دغه کې مخکې یو زنانه وفات شوې ده د لاندې مسجد کې چې څوک ده چاته ورمانه آیاته کا مور وفات شوې ده لمانځه بعده به